این شیرینی برای ما بسیار ارزش داره. ما ایره بسیار دوست دارم. ببین نیمشه خوردم و نیمه دیگرش نگه داشتم. وقتی که ما از افغانستان میبرامدم ما فکر میکردم که شاید باز هیچگاه به دستم نیاید. این برای ما مانند یک توته الماس است. زیرایی خاطرات ایام طفولیت و دور طلایی هلمند به یاد ما میاره. وقتی فیلم ها را دیدم بسیار خوشحال و هیجان زده شدم. ما عکس های خانوادگی زیادی داشتیم، اما زمان جنگ که از افغانستان فرار کردیم همه را گم کردیم. بیشتر افغانا اساساً عکسی از گذشتهشان ندارند، تصاویری که بتوانند بعدها به نواسه هایشان نشان بدهند. این فیلم ها حدود نیم قرن جای نگه داشته شده بود. جز این فیلمی که از جنگ جان به در برده باشه من ندیدم. این تصاویر افغانستانی است که من میشناسم. افغانستان واقعی، سرزمین سرشار از زندگی و امید. آنچه در این تصاویر میبینیم فصلی از داستان ماست که تقریباً کاملاً فراموش شده. نیم قرن پیش یک امریکایی به نام گلن آر فاستر از کالیفرنیا به اینجا به جنوب افغانستان آمد و 7 سال همینجا ماند. او عاشق عکاسی بود، چی سیاه و سفید، چی رنگه. گلن با دوربین 16 میلیمتریش به جاهای مختلف در قندهار و هلمند سفر کرد، به روستاها، قریه‌ها و دشت‌ها و صحراها. گاه در حال حرکت دوربینش را همین طور روشن می گذاشت. خانواده فاستر این فیلم ها را در صندوقچه‌ای در خانه‌شان نگاه کرده بودند. آنها همچنین نوار را که در همان موقع از آنچه دیده بودند ضبط کرده بودند حفظ کرده بودند. خوشبینی و آرامششان به گوش ما شنونده های قرن 21 عجیب می آید. Welcome to the Kingdom of Afghanistan. I think the way to really see a country is to learn a little of the language and culture and really get to know the people. It usually turns out that a visitor receives the wrong impressions if he rushes about. Afghanistan will someday be on everyone's tourist list as a must, but the tourist of the future will not be able to see some of these things. بعد از مدت جستجو دستیار آن دوران فاستر را پیدا کردیم که در آن طرف دنیا در امریکا زندگی می کند. او این فیلم ها را 50 سال بعد می دید. او دا زما عکس دی، دا زه یم پکښې کې. دا زه یم په خپله په دا زینو کې خیږم. هغه وخت کې ګلن فاستر لاندې ولاړو، دا عکاسي کول. دا زه وختم دا د سربیر. زه دلته راغلی یم، دا نشته وایم ورته چې د اکبر په وخت کې دا چې زینه جوړه سوې ده او دپاره د مشاهدې لپاره هلته نشته دی. خلافت شاه ظل الله جلال الدین اکبر بادشاه غازي نشته کړی دی او دا په فارسي نشته ده او دا زه ورته ترجمه کوم. دا ګلن فاستر په انګریزي
ورته وایم چې دا شی نشته سوی دی. ولا هر وخت ښه وخت وی ښه زمانه و، خصوصا د ګلن فاسټر ډېر یو اخلاقي سړی و، د ادب او اخلاق ټوټه و. هغه ګرد عمر مهذب خبرې کولې او په لار کې زموږ د خلک پاته سو. بعضې وخت ته ومنه د هغه ځای خلک دونه ښه مهمان نواز و. د شیدې او غوړي موږ ته زما په یاد دی، موږ تلو د کجکي ته، یو وخت د ډوډۍ وخت سو، دا راکول او ډېر مهمان نوازي کول، خصوصا زما سره ګلن سره، او ښه وخت مې لیدلی دی. Even though there are masses of people, the country seems able to feed them all. Though their diet may not be abundant, you don't see the hunger that you do in some countries, and beggars are seldom seen. This is due in part by the reclamation projects instituted by the government. Bread sold in a bakery like this is very, very delicious. You may want a little something to go with your bread. Here you can buy a little mutton and be on your way. این فیلم ها مربوط به دوران گذار افغانستان است. دوران تجدد و تغییر، پر از مفکوره های گوناگون. ظاهرشاه آخرین پادشاه افغان رویای پیشرفت داشت. رویای کشور متحد زیر یک پرچم. آسیا تازه داشت از خاکستر جنگ جهانی دوم بلند می شد. بریتانیا قدرت استعماری کهن کم کم عقب می نشست و کشورهای جدید پدید می آمدند. هند و پاکستان نزدیکترین همسایه افغانستان. سال 1956 نخستین قانون اساسی پاکستان تدوین شد. نام رسمی آن کشور چیزی شد که پیش از آن وجود نداشت: جمهوری اسلامی. مهتاب الدین از افغانستان با پاکستان رفت که از جشن‌های استقلال فیلم بگیرد. شاگردان مدرسه صف بستند و پرتقال یا مالته تحفه می‌گیرند. ظاهرشاه می‌خواست کشورش قلب آسیای مدرن باشد. در این تصویر که مربوط به سال 1958 است، به جلال بایر رئیس جمهور ترکیه خوش آمد می گوید. ظاهرشاه با احتیاط فضای کشور و جامعه را باز کرد، ارتش را اصلاح کرد و تجلیل از روز استقلال افغانستان معروف به روز جشن را ترویج کرد. دا زما فلمګیري ده او ما فاسټر نه و هلته، کابل ته نه دي تللی، زه تللی او دا ما زما دا فلمګیري ده. ما د کیمره وړې وه، یو سړي په روژه به مې ایښی و، دا فلم واخیستل او دغه خاطره مې زما ښه په یاد دی. او بعد زه ولاړم، دا فلم مې واخیستی. دا ستاسې فلم چې تاسې ګورئ، هغه د جشن منطقه کې ته وګوره، د رسم گذشت د مکتوبو رسم گذشت دی، هغه سپورټمنان چې تېرېږي دا ما اخیستی دی.
این روزها باور کردنش سخت است. اما در بانک های کابل پول بود، 100 میلیون دلار. ظاهر شاه تصمیم گرفت در جنوب افغانستان سرمایه گذاری کند، جایی که رود هلمند از وسط بیابان بیدر و پیکر می‌گذرد. دکتر فاروق اعظم در آن زمان مشاور وزارت آب و برق افغانستان بود. چې وی کتل چې ډیر سوزان او پراخ دښتونه دي او ډیر په مقدار اوبه روانې دي او دواړو خواو ته امکانات د ډیر زراعت سته، خو هلته پراخ دښتونه دي، څوک ډیر کمه استفاده ځینې کوي. نو دا مفکوره را پیدا سوه چې باید د اوبو څخه استفاده وشي. ظاهر شاه زبده‌ترین مهندسان خارجی را با جدیدترین تجهیزات از شرکت موریسن کنودسن به خدمت گرفت. این شرکت را به اختصار MK می‌خوانند. نو بیا د موریسن کنودسن کمپنی چې د بویې د ایډاهو یو غټه متنفذه کمپنی وه، هغه سره قرارداد وکړي چې راسي دا کانال امتداد اوږدیم کې او په عین حال کې د مځکو د تصحیح کار وکړي. نو په د شپه د اوسنۍ عصري پروژې تاریخچه په حقیقت کې د 1946 د MK د قرارداد څخه شوې ده. نظریه دا پیدا سوه چې باید یو بند جوړ سي د کجکي په منطقه کې، سروې وسوه چې دا اوبه ذخیره کړي او دې کانالو په اصطلاح و دې مځکو ته دایمي اوبه ورسیږي. نو د کجکي د بند نظریه اصلا د فلډ کنټرول، د سیلابونو د مخنیوي، د آبیارۍ او د انرژي د برق د تولید د دې درو دغه دپاره وه. به این ترتیب گلن فاستر به اینجا آمد. او از مهندسان موریسن کنودسن بود. کار MK جاده کشیدن وسط صحرا بود و کانال ساختن وسط ماسه ها یا ریگزارها. اینجا 3 سد ساختن با سرعت برق‌آسا. فاستر و مهتاب الدین به منطقه رفتند که از تمام مراحل ساختمان فیلم بگیرند، از مراسم افتتاح سدها تا راه افتادن کانال های باریک در دل صحرا. کمتر امریکایی ها آن روزهای هلمند را به یاد می آورند، اما هنوز چند تایی هستند. We went to Afghanistan in Her daughter was about a year old. I went ahead of you because we didn't have any house for the family for the first 6 months. And we were working on the new Kandahar International Airport. And then Inga came over about 6 months later. We lived in this little bungalow. I think it had... It was a duplex. Was it a duplex? Yeah, and it had 1 bedroom, a living room, and a long kitchen with a table at the end with 2 chairs. Yeah, that was the quite small. That was the dining room. Well, it had been built
in a huge compound that the government of Afghanistan had made available to MK quite a few years earlier, when MK went in 1946 and 7 to start the Helmand Valley project. The way these guys are so self-sufficient and so, if you're working here and you have to move a 20-ton generator from here to there, you can't call up Joe Blow at the crane outfit, tell him to send over the 200-ton crane. But they knew how to do it. آن زمان انجینیرهای امریکایی مثل حالا تنها به افغانستان نمی آمدند. خیر، همسر و فرزندانشان را هم می آوردند و عکسهایشان را هم و لباسهای شنایشان را. هلمند برای بزرگ کردن بچه ها جای خوبی بود. همسایه های ما امریکایی بودند. همیشه به جشن های 4 جولای و پیکنیک هایشان می رفتیم. عید ما هم که می شد دعوتشان می کردیم. مدرسه‌ای که من می رفتم مختلط بود. پدرم در هلمند سینما باز کرده بود. آن موقع همه چیز شدنی به نظر می رسید. فیلم دی هغه موږ کتل دغه زموږ ژوند او ښه ژوند زه خو هېڅ شکایت نه لرم. اکثر فلمونو یو فلم مې په یاد دی زما ډېر خوښ سو، هغه فلم صلاح الدین په باره کې و. هغه ما ولیدي او دغه کوبایي فلمونه ډېر راتله. کوبایي فلمونه زما ښه په یاد دي، ډېر به و. دا جان وین و دا فرانک سناترا و دا نومان زما لږ په یاد دي. یادم است یک روز بابا نوئل با یک خر آمده بود لشکرگاه و تحفه آورده بود. قلم‌های رنگی قشنگ، کتاب، گوتی و غیره. پروژه آبیاری افغانستان در سالهای اول مشکلات فراوانی داشت. زمین را سیل گرفت، از زمینها نمک بالا آمد. اولین کسانی که آنجا اسکان داده شده بودند درست نمی دانستند چطور کشاورزی کنند. د افغانستان حکومت یو بل کمزوري او بې تجربهګي هغه دا وه چې پوونده یې وروسته، کوچیان یې وروسته، هغه کسان یې وروسته چې په ټول عمر یې یو یم په لاس کې نه و نیولی. نو افغانستان حکومت دا هم ونه کړه چې هغو ته تربیه ورکړي، د زراعتو کورسونه ورته جوړ کړي، د هغو ته ورزده کړي طریقه د زراعت. برای سبز کردن صحرا سرمایه به مراتب بیشتر لازم بود. در حالی که افغانستان از عصر استقلال به عصر توسعه بین المللی گام می‌گذاشت، وام‌های این کشور هم بیشتر می‌شد. بعد از مدت سازمان کمک رسانی دولت امریکا USAID جای موریسن نودسن را در هلمند گرفت. لکن دا پروژه بالاخره کامیاب شوه او په 1980 کې دا پروژه ډیره کامیابه وه، چنانچه هغه وخت چې په 1980 کې مسلسل اویا کې وچکالي وه او په افغانستان کې سخت د غنمو د غلې قلت و، دې پروژې ډیر لوی کردار ادا کړ.
کشت کوکنار که این روزها عامل معروفیت هلمند در دنیاست، آن زمان عملاً وجود نداشت. هغه وخت زما په یاد دي زه د هلمند شمال ته تللی وم، مرکزي ساحو ته، جنوبي ساحو ته، تقریبا ټول کلي ما کتلي وه. په یوازې په د هلمند په شمالي برخو کې د موسی په شمال کې، باغني و باغران کې، چرمستان و هغه ځایو مرکزي افغانستان کې د هلمند څوکې چې موشتې دي هلته تریاک کرل کېده چې ډېر کم کره کېده او هغه موږ د هغو څخه ضمانتونه اخیستې وه چې بیا به نه کري او په عوض کې مو ځینې خدمتونه مو ورته وعده کړې وه. لاکن په نور هلمند کې چې مرکزي هلمند و یا کښته هلمند و، په دې کې ما درته وویل چې خلکو تریاک نه پیژندل، حتی ګل یې هم نه پیژندی او خلک ډېر ارام ژوند یې درلودی. خلکو پنبه کرل، خلکو غنم کرل، خلکو میوه کول او په عین حال کې سبزیجات و ترکاری کول. په دوی ډیر خوشحاله وه. آن زمان افغانها با خیال آسوده به هر جا که می‌خواستند می‌رفتند. حتی در تاریکی شب. امریکایی ها هم همینطور. کسی از کسی نمی‌ترسید. هغه چې درته ووایم چې وای دروغجن وای لعنت وي، دا یو ښه قصه ده درته وایم. دا زما د انجینري په دفتر کې چې وم، زموږ یو انجینر تللی و سپین بولدک خواته. وخت سپین بولدک ته نږدې دلته موږ ډبري ورته وایو، هغه وخت کې سړک چې جوړېدی اکسیډنټ یې کړی و. اکسیډنټ یې کړی و او د موټر څخه د باندې غورځېدلی و، زخمي و ډېر. نو دا یو څوک راغلی و، کوچی راغلی و، خپل دا هغه کوسۍ موږ بلل کندهار کې، هغه ګرم کوټ چې نه دی هغه پر اچولی و، اور یې ورته بل کړی و، هغه وخت کې ژمی و او دی یې پرېښي و. دغه زما ښه په یاد دي، دروغ نه درته وایم چې دومره صمیمیت درلود افغانان امریکایان سره. دا ګوره هغه امریکایي په لاس کې ساعت و او جیب کې پیسې وې، هېڅ شی ته لاس نه وړی، دا خپل کوسۍ پر اچولی و، اور یې ورته بل کړی و، تللی و. ښه سو هغوی د دغه پیشرفته زراعت د ټکنالوژۍ د برکته په ژوند کې ډېر لوی تغییر راغی. هلمند بیا د میوه و وطن سو، د پنبه و وطن سو، د کښتو کار وطن سو او د هلمند هندوانې، میوې او سبزیجات دا به همجوارو ملکو ته تلې او شاوخوا سیمو څخه به د ټولو ولایاتو څخه به هم د کښت په وخت کې خلک ورته راتله، کارګر ورته راتله، هم د حاصلاتو د اخیستو په وخت کې ورته راتله. در این سالهای رونق بیشتر از 1 میلیون نفر به جنوب افغانستان کوچ کردند تا در مکتب‌ها، شفاخانه‌ها و فابریکه‌ها کار پیدا کنند. گلن فاستر تردید نداشت که فناوری تغییرات عمیق اجتماعی به همراه خواهد داشت. Scores of new brick kilns such as this are springing up in every village of the kingdom to supply the materials needed to build the new Afghanistan. The population is exploding out into the open in a vast building program. The spirit of a new era is driving them at a furious pace. And the population, from the very youngest to the oldest, have a job to do. فرودگاه جدید قندهار با جدیدترین فناوری آن دوران ساخته شده بود. دنیای بیرون نزدیکتر و نزدیکتر می شد. فرودگاه برای ما گوشه از جنگ سرد امریکا و شوروی نبود. ما به چشم یک فرصت درخشان به آن نگاه می کردیم. We were building the international airport. The airport included large underground fuel tanks, very high capacity fuel tanks. It included very sophisticated
refueling system, electronically controlled, right out onto the apron. It included overnight facilities for maybe 100 people. Back in the 50s and 60s, when a plane stopped to refuel, everybody got out and stayed overnight wherever you were on the way while the aircraft was serviced. And then the pilots and everybody would get back on. It might be the next morning. And it was designed to use a maximum of local materials. And all construction around Kandahar was all adobe and brick. Mm-hmm. There's no timber, no steel. So the airport was designed as brick and was designed as arches. We had huge, big parabolic arches like this out facing the apron, and then a barrel arch that went behind them to enclose the terminal building. And the Afghans were experts on that kind of construction. Well, the Russians had built this beautiful airport in Kabul. So USA, so wait a minute, we can't have the Russians building, that's my opinion, building airports up in Kabul. We got to do something too. So they built one in Kandahar with US aid money. Correct? That's right. Yeah. در سال 1973 داوود خان از اقوام ظاهرشاه با یک کودتای آرام و بیخونریزی او را سرنگون کرد. افغانستان جمهوری شد و او اولین رئیس جمهور افغانستان. توسن زمان رام داوود خان بود. او از رقابت امریکایی ها و روس ها استفاده می کرد و از سرمایه هر دو طرف بهره می برد. من هم از آدم های خوششانس آن نسل بودم. اولین نسلی که از ثمره آن همه کار سخت بهره می برد. آن موقع ما دخترها هم بلند پرواز بودیم. آرزوهای بزرگ داشتیم. می خواستیم دکتر و وکیل شویم. کشور خود را عوض کنیم. تصور ما این بود که همه چیز بهتر و بهتر می شود. نمی دانستیم چطور همه چیز یک باره زیر و زبر می شود. سال 1978 یک گروه افسرهای طرفدار شوروی داوود خان را سرنگون کردند. واقعی که به کودتای 7 ثور معروف است. از همان زمان جنگ و تجاوز شروع شد. جنگی که همچنان ادامه دارد. زه خو ثور انقلاب چې وسو شپږمه ورځ زه موقوفه کړم او ویې ویله چې تا غرب کې سبق ویلی دی. بیا یې زه بندي کړم په بلوچرخي کې په دغه کې دمنزنګ ته، بیا بلوچرخي ته اعدام حکم یې راباندې راویستی. پدر و مادرم نگران آینده ما بودند. من و خواهرانم با چادری های کهنه و کفش های پلاستیکی با یک اتوبوس از مرز گذشتیم و پناهنده شدیم به پاکستان. چیز زیاده با خود بر نداشتیم. مهتاب‌الدین هم فرار کرد. از راه همان جاده هایی که خودش در دهه 1940 برای ساختش زحمت کشیده بود. دسامبر 1979 نیروهای شوروی وارد کابل شدند. درهای زندان پلچرخی را هم باز کردند. دکتر اعظم مثل ما از کشور فرار کرد و سالها در خارج پناهنده بود. او ټول ژوند دغسې در بدره تیر سو. موږ تر اوسه خو په افغانستان کې دایم ژوند کوم. امید دی چې کارونه سره سم سي. نو بس ژوند دغسې تیر سو. متاسفانه هغه خدمت چې موږ غوښتی چې دا طلایي دوره د ژوند مو زموږ د تجربو، زموږ د علم، زموږ د پوهې، زموږ د دانش څخه استفاده وسي په دې 15 کاله کې. سالها جنگ سدها و کانالها و خطوط برق جنوب افغانستان را عملاً نابود کرده.
اما فرودگاه قندهار همچنان پابرجاست. اندرسن ها فکر نمی کردند دوباره فرودگاه را ببینند تا اینکه یک پیشرفت تکنولوژیک دیگر این امکان را هم فراهم کرد. I went on the internet here not too long ago to see what I could find out about the international airport in Kandahar. And I found out that the NATO forces were using it, but that also the Afghanistan National Airlines was using it for domestic flights all over Indonesia or all over Afghanistan, and also for some international flights in the area. I would go back there. Yeah. Yeah. Those were the days. We had a good life. We really did. We had a really good life. دا کابل دی، کابل سټیډیم دی. دا د جشن وخت دی. هغه ټیمونه چې شرکت کړی دی په د فوټبال کې و دغه کې لوی دا بیسبال دغه دی تمرین دی. دا امریکایان کوي په خپله او دا اکثر ما پیژندي دا خلک هغه زمانې دي. هغه وخت جلاو د خوب خیال پر راځي و دا गुफ्ती से